ملا یعقوب خپله ژمنه عملي کړه او پاکستان ته یې خپل زور وښوده. د پاکستان اخطارونو باوجود یې د ډنډ پټان سړکونو کار بشپړ کړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه چې کله د سړک جوړولو له امله د طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وشوه نو پاکستان ګواښ وکړ چې یاده سیمه د دوی ده او طالبان نشي کولی چې پکې سړک تیر کړي. خو ملا یعقوب وویل چې یاده ځمکه اوس د دوی تر حاکمیت لاندې ده او هرومرو به پرې تاسیسات جوړوي. اوس تازه خبر دا دی چې ډنډ پټان کې د سړک جوړولو چارې بشپړې شوې. د پکتیا ولایت 203 منصوري قلو اردو ویلي چې د انجینرۍ ټیم یې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ فرضي کرښه د پرتو سرحدي ځواکونو پوستو ته د سړکونو جوړولو چارې بشپړې شوې. د دې سړکونو چارې څو ورځې وړاندې پیل شوې وې چې دا مهال د نظامي وسایطو د تګ راتګ لپاره بشپړې شوې دي. د یاد سړک د جوړېدو پر مهال د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته هم رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یو طالب شهید شوی و او همدارنګه طالبانو د پاکستان 8 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو اعلان کړی و. افغانان بیا د طالبانو یاد اقدام ستایلی او ویلي دي چې پاکستان سره باید همداسې په قاطعیت سره عمل وشي ځکه دوی تل افغانستان ته شوم پلانونه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.